معمولی ذکر او ډیر یا لوی اجر. او د دې وضاحت مونږ کړی چې معمولی ذکر چې ورته دی وایي نو د ده څه مطلب دی چې معمولی په څه کې، او بیا یو څو اذکار بیان شوي. څو بیان شوي دي کې؟ شپږ. اخرنی چې کوم بیان شوی عنوان یې دی د جنت د خزانو د ګټلو دپاره کلمات، یعنې که څوک غواړي چې جنت کې خزانه ورته میلاو شي نو هغه دې دا کلمات وایي. اوس د هغې نه بعد وایي اووم ذکر یې راوړی دی، یوازې د اجر ته یې وګوره، وایي دوه کلمات یعنې دوه خبرې د ځمکې او اسمان منځ کې ټوله خلا د نیکو نه ډکوي. ځمکې او اسمان ته وګوره که نه، دې په منځ کې به څومره فاصلې الله ته پته ده. که ته غواړې که نه چې دا خلا دا فاصله چې کومه د ځمکې او د اسمان منځ کې دا د نیکیانو نه ډکه شي، د هغې دپاره به دا کلمات وي. اوس اجر څومره دی؟ نو سړی وي کیدای شي دا کلمات به هم ډېر اوږدی، کیدای شي پوره شپه تهجد کولی یا نیم قرآن ختمولی. نه معمولی هلته تا ته عنوان کې وي دوه کلمات. نو حدیث د ابو مالک الاشعري رضی الله عنه دی، امام مسلم راوړی دی، امام دارمي هم راوړی دی. وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده الطهور شطر الایمان، یا الطهور شطر الایمان، پاکی برخه د ایمان ده او پاکی نیمه برخه د ایمان ده. خیر دې خو خپلو ځایونو کې وضاحت شوی دی، کوم ځای کې چې د طهارت بحث کېږي هلته موږ دا خبره تفصیلا بیان کړې چې څنګه دا طهارت نیم ایمان دی، هلته موږ دا وضاحت کړی. خو دې نه دا واضح شو چې شریعت څه خوښوي، طهارت خوښوي چې نیم ایمان دی که نه، د ایمان برخه ده. نو بیا دا معمولي مه ګڼه. ګوره ته چې کله کپړې صفا اګوندې د عبادت په نیت الله اجر درکوي. نیت نه دی دا ډېر فرق راولي، ځکه خپل نیت ته توجه ساته. صفا کپړې دې واچوري د عبادت په نیت، یاره زموږ شریعت زموږ نه غواړي الله پرې راضي کېږي، الله در اجر درکوي. خوشبو لګې الله اجر درکوي، خوله صفا کې الله اجر درکوي، د اوسېدو ځای صفا ساتي الله اجر درکوي. او داسې پسې بیا ځه بیا وایي چې والحمدلله تملأ الميزان. دا پکې په منځ کې بل ذکر راغی، او یو پیر الحمدلله ویلو سره تله د نیکیانو ډکېږي. الله اکبر، ګران ذکر دی، یادول خو به غواړي. څه ذکر دی؟ الحمدلله. چې یو پیر د الحمدلله ووایي که نه، یو پیر، نو تله د نیکیانو هغه ستا ډکه شوه. تملأ الميزان وجه دا دی چې تا د الله رب العزت لپاره د کمال صفات ټول هغه ثابت کړو، عظمت او شان هغه دې ټول بیان کړو، او د دې وضاحت موږ تېر شوي بیان کې کړی. نو دې عنوان لاندې ګورئ دوه خبرې دي. یو الحمدلله، الحمدلله سره څه کېږي؟ تله د نیکیانو ډکه شو، صرف الحمدلله ته دی. دا خپله خوله جبه په دې الحمدلله باندې هسې عادت کوي، او چې لا بیا دنه څوک تپوس وکړي چې څنګه کاروبار څنګه دی، بچي څنګه دي، ته بیا په مخه الحمدلله وایه. د رسول صلی الله علیه وسلم دا طریقه وه، هر وخت به حمد د الله وي. او بلکې یو روایت کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم به د ډوډۍ په دې منځ منځ کې هم الحمدلله وي. دا خو ډوډۍ چې ته وخورې وروسته خو الحمدلله هغه په دې منځ منځ کې وویلی، دا په صحیح روایت کې ثابت دی، په دې منځ منځ کې ویلی دی. ځکه چې هغه کم سړی چې باشعوره یو نعمت محسوسوي که نه، هغه هر وخت د الله شکر ادا کوي. دا نه چې ته په هغه نعمتونو پسې ګرځې یو سوچ الله تعالی نه دي درکړي. نو چې څوک درنه تپوس وکړي څنګه، نو مخ مه ورانوه. زه کله نه کله چا نه تپوس وکړم زه یم څنګه دی، دا مخ داسې جوړ کړي چې اوس بریک ووایي زه دې ځمه، ځکه چې دی اوس پر یاد راغلي مسلې به هم ټولو ته شتي. خو دغه مسلې د هغه نعمتونو په مقابله کې کوم چې الله موږ له راکړي دي هېڅ نه دي که نه. اوس څوک درنه تپوس وکړي چې مشکل درته څه دی، ته ورته خپل مشکل بیان کړي، لکه ملګری دی یا یو کس خوا راته ورغلی چې
دی مشکل حل کېدو کې د الله نه بعد دی یو ذریعه وګرځي صحیح ده. خو چې یو سړی د نه تپوس وکړي څنګه نو دې تا نه څنګه مننه یعنې ستا عام حالات څنګه دي ته به ورته څه سټوري به راړې چې ته یو قصه راوالې چې هغه جو دا داسې او هغه داسې او بس څه ژوند دی د غریب سړي څه ژوند دی. دا هغه کلمات دي چې رب العالمین پرې ناراضه کېږي. هر وخت الحمدلله هر وخت الحمدلله. که رب العالمین یو سړی داسې مصیبتونو کې اخته کړي چې دا جسم یې زری زری شي که نه بیا به الحمدلله ایمان ورته الله نصیب کړی دی، الله یې رب دی، د پیغمبر په امت کې دی، په آخرت ایمان دی، د داسې الله خواله ورتګ دی چې هغه مهربان رب دی. په دې هر څه الحمدلله. او ګوره نه ایوب علیه السلام ته 13 کاله هغه څومره لویه بیماري تېره کړې او چېرته هغه داسې خبرې نه دي کړي چې دا یو په ما بیماري ده او دا دی او دغه دی او داسې دی. دا شکوې شکایتونه څه کوي؟ څه یې کوي؟ په الحمدلله سره یې ختم کړه. کم ګوره د شکایت کولو نه مننه راغلی خو د هغې خپل ځای دی. سړي د نه دغه مسلې تپوس وکړو یا بل څه بیا څه خبره ده. هسې شکوې شکایتونه مه کوه، الحمدلله هر وخت وایه. ورب الکعبه کوم ایمانونو کې کوم نعمتونو کې چې موږ ډوب پراته یو که نه که الله را سره صرف د دې یخو اوبو حساب وکړو که نه صرف د دې یخو اوبو او ته زما نه بیا جنت ته لاړ شه چې صرف د سره د دې یخو اوبو حساب وکړي. پاتې له دغه بې شماره نعمتونه مه کوئ ناشکري د الله هر وخت شکر ادا کوئ. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. أو سبحان الله والحمد لله ویل دا چې ته یو پیر ووایې نو د دې د ویلو سره د اسمان او د ځمکې په منځ کې ټوله خلا د نیکیانو نه ډکېږي. الله اکبر. یو ټکی الحمدلله څه کوي؟ نه تله د نیکیانو ډکې. بارک الله فیک. او سبحان الله ورسره ولګوه. ځمکې او د اسمان په منځ کې چې کومه خلا ده کومه فاصله ده دا ټوله د نیکیانو نه ډکېږي. نور تر الله نه څه غواړي چې موږ دا ونه ګټو دا نیکیان. بیا موږ ډېر لوی بدبخته یو. ما تېر شوي بیان کې دا خبرې وضاحت کړی چې ولې د سبحان الله او د الحمدلله دومره لوی اجر دی. یاد دی ته که نه موږ ذکر کړی. والصلاة نور د حدیث کې مخکې دي چې لمونځ رڼا ده. الله اکبر. ترجمه یې ګوره داسې کړې ده لمونځ په دنیا او آخرت کې رڼا ده. اگر که دا ترجمه کې اضافه ده خو نه وضاحت یې دقه دی چې شرح یې کوې که نه لمونځ رڼا ده. نو کوم ځای کې رڼا ده؟ دنیا او آخرت کې. صرف آخرت کې نه، لمونځ دنیا او آخرت کې رڼا ده. زړه به دې رڼایي. ټوله غټه خبره ده زړه به دې رڼایي. په زړه کې به دې نور وي، سکون، راحت. یاره په دې مانځه کې چې څومره خوند دی که نه د دې نه دا بېلمازه سره خبر نه دی چې دې کې څومره خوند دی، څومره سکون دی دلته. دغه شان لمونځ رڼا ده. کم کور کې چې لمونځ کېږي او خلک پکې لمونځګزار هغه کور کې رڼا وي، هغه کور کې نور وي. کم بچي چې ته یې په مانځه راواړې که نه د الله په توفیق سره هغه بچو کې رڼا پرته وي، هغه بچو کې نور وي. د لمونځګزاره انسان په تجارت کې برکت یې او رڼا وي، په علم کې به دې برکت او رڼا وي. او بیا ټولو نه غټه خبره په قبر کې به درته رڼا وي چې کله د دنیا والا ته یوازې پرېږدي که نه هلته او هر طرف ته دې خاورې شي که نه او ته پکې منځ کې راګېرې نو دغه ټیم کې که لمونځ او دستي کړی نو په قبر کې به راته هم رڼا ویلایږي. په ارض محشر کې رڼا چې ډېر ضرورت به یې په هغه ورځ قرآن کې الله ذکر کړي که سورة الحدید کې چې په هغه ورځ به د مؤمنانو سره رڼاګانې. منافقان به ورته چغې وایي نقتبس من نورکم، موږ ته لږ صبر وکړئ چې تاسو نه لږه رڼا واړو. هغوی به ورته وایي شاته لاړ شئ راوړئ ځان شاته لاړ شئ مطلب څه دی؟ دنیا ته لاړ شئ یا ارض محشر ته لاړ شئ. او په دواړو حالاتو کې بیا رڼا نه میلاویږي، نه دنیا ته واپس راتلی شي او نه ته ارض محشر ته واپس د پولیس سیارات نه تلی شي چې هلته ځان له رڼا راوړي. هلته به رڼا د کوم ځای نه راوړي؟ نو که غواړې چې قبر کې محشر کې د قیامت په هغه سختو مراحلو کې تا سره رڼا وي نو څه به کوې؟ د لمونځ به اهتمام کې څنګه چې راته الله او د الله رسول ویلي دي.
دا ګورې زما او ستا د پلار نیکه دین نه دی چې په کم ټیم یې که وبې کړو چې څنګه یې که وبې کړو چې کله م چرت او طبیعت برابري بیا به یې لږ اوږد کړو چې کله م طبیعت خراب وي بیا راته د مانځه مه وایه داسې زمونږ داسې مذهب نه دی چې خپله مرضي پکې کوو دا دین د الله دی چې سید ته ویلي دي ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا منځونه په مؤمنانو باندې الله وي په خپلو خپلو وختونو کې فرض دي داسې زما او تا ته خبره نه ده واپس کړې چې ته خپل طبیعت ته ګوره ها کوم ځای کې ګنجایش دي لکه مسافر دپاره داسې بیمار دپاره چې هغه خوځېدی نه شي تکلیف دی ورته باران شو سخت سیلی شو دا جدا حالات چې شریعت یې کې ګنجایش ورکړی عامو حالاتو کې دا ګنجایش نشته چې موږ ته یې په خپله مرضۍ لیټ کوو والصلاة نور بیا وایي والصدقة برهان او صدقه ورکول دلیل د ایمان دی الله اکبر خیال هم دی که نه د زړونو باندې خو الله پوهه دی ما ته خو ستا د زړه پته نشي تا ته زما د زړه پته نشته خو دا نیک اعمال چې ظاهره کې کم دي دا دلیل د ایمان دی لکه ته یو سړی اینې 15 وخته په جومات کې په اولني صف کې ولاړ موږ به ظاهري فیصله کوو دا دلیل د څه دی د ایمان دی قرآن تلاوت یو سړی کوي لګیا د صدقې ورکوي غریبانان محتاج د الله په دین کې په هره لاره کې لګي دا دلیل د ایمان دی نو اوس ته بیا اندازه ولګوه زه به درته د هغې وضاحت نه کوم او چې نه یې ورکوي نو د ایمان بیا په کومه مرتبه کې دی نو ځکه غوټې مه ورکوئ غوټې مه ورکوئ ویې لګوئ د الله په بندګانو او ویې لګوه په ځان باندې چې ته هم د دنیا خوند وسکې او دا خوا او شا کې چې کوم غریبانان دي محتاج دي چې هغوی هم د دنیا او د ژوند خوند وسکي ورسره به آخرت هم وګټي نو چې غوټې دې ورکړي نو نه به رانه دنیا ویني نه آخرت ځکه چې ځان دې هم خراب کو او عبادت دې هم ونه کو اجر درته نه میلاویږي یو کیدای شي الله دې راونیسي که چېرته فرضي صدقه والصبر ضیاء او صبر کول رڼا ده په صبر باندې موږ ډېرې تفصیلي خبرې کوي زموږ موضوع دلته صرف دغه ذکر بیانولو خو دا حدیث ډېر فایدهمند دی نو زموږ دپاره یو قسمه اوږد نصیحت دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طرف نه والقرآن حجة لك او عليك الله اکبر قرآن د قیامت په ورځ ستا دپاره دلیل دی یا په تا باندې دلیل دی یاده که دا خبره ډېره لنډه او مختصر ده خو که شرح او وضاحت ته وله شروع کړو قرآن یا ستا دپاره دلیل دی یا په تا باندې دلیل دی او خبره ختمه شو ستا دپاره دلیل څنګه دی سپارش به کوي هسې چې عمل دې پې کړی ځان دې پې پوهه کړی تلاوت دې کړی یاد کړی دی بیا ستا دپاره دلیل دی او په تا دلیل دی چې کله دې شاته ګزار کړی او زمونږ د قرآن سره داستان ډېر د غم او د افسوس داستان دی نن سبا جومات ته چې ورننوځي مصاحفو ته وګورې ټوله قصه دقه ځي کې تا ته بیانېږي خو که د عقل خاوند وي بیا زر بانې جوړه کې وي نه جي موبایل کې موږ سره دی موږ یې موبایل کې ګورو نو موبایل کې خو به ما ورته وګورو خو چې د فیسبوک نه د یوټیوب نه د ټیک ټاک نه د دې نه خو خلاص شو که نه واټساپ نه دا بعض نیمزوي نه که نه زموږ خو ډېرو خلکو سره ملاقاتونه راځي ډېرو ځایونو ته تللي یو نو عجیبه صفات علما لیدلي نو دا مې په کوم ډېر عجیبه لیدلی چې د باو سره سړی کیني او موبایل لا کړنګ کړی نه دی دا اړیکې راوباسي لکه روټۍ خوري لږ صبر وکړه نه پته نه لګي دلته موږ ناست یو قیمتي مجلس دی وروسته به ورسره نه سبحان الله دا به څه میسیجي یو مخلوق به دته کړی څه خبره به یې څه به نه او د الله د طرف نه دا دومره میسیجي موږ ته راغلي دي په هغې باندې دوړه پراته وي یو ورځ یې نه رالو چې ویې ګورو چې آخر زموږ د عرب موږ ته څه وایي خو ګرځو په علماو پسې چې تپوس دې وکړو چې زموږ دا ژوند ولې داسې لنډ تنګ دی دا راته وښایه شیخ صاحب چې زما دا ژوند ولې لنډ تنګ دی نو شیخ صاحب ورته ووایي
وی هغه په څه چې ژوند پراخه کېږي په هغې باندې خو دوړه پرته ده هغه ته ګوري نه ته کولاوی نه د هغې ته تلاوت نه کوې په هغې ته ځان پوه کوې نه په هغې ته عمل نه کوې نو ژوند کې به د کوم ځای نه خیر راشي او دا خو قرآن کې الله دا خبره ذکر کړې ده زه خپله خبره نه کوم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا الله وی چا چې زما د ذکر نه مخ واړو ذکر کې د قرآن په سر کې راځي چې د دې نه مخ واړو مخ اړول یوازې دا نه چې ته په ایمان نه راوړې ایمان دې پرې راوړی خو عمل پرې نه کې دا مخ اړول دي تلاوت یې نه کې ترجمې یې نه کې چېرته یې رالي نه فإن له معيشة ضنكا الله وی دله به زه ژوند ډېر لنډ تنګ کړمه دلته مسله واضحه نه شوه نور اخوا وضاحت ته وکړم نور وضاحت ته ضرورت شته که تاسو کې د چا په زړه کې هم دا سوال وکړه نه دا جواب یې واورئ د الله د طرف نه ولې زما ژوند لنډ تنګ دی هسې ته وګوره چې ستا د قرآن سره معامله څنګه ده بیا به درته پته ولګي بیا ته پوه شوې نو مه ګرځه په علماو پسې د اوږدې اوږدې سفرې کوې او یو ځای نه بل ځای ته ځې او بل ځای نه بل ځای ته ځې او پیسې لګوې صرف د دې تپوس دپاره چې ژوند مې ولې لنډ تنګ دی زه درته مختصر وایم که نه ته خپل حال وګوره د قرآن سره تا ته به جواب میلاو شي چې ستا ژوند ولې لنډ تنګ دی د سره یعنې زه کله ډېر تعجب وکړم د سره موږ کوشش نه کوو چې دې کې یو صورت یاد کړو چا دا کوشش کړی دی الا من رحمه ربي ډېر لږ ډېر لږ تاسو کې که ما تاسو دا ووایو داسې وایم نه کې پرېږدي چې دا خبرې په رازونو کې که اوس مې تپوس وکړي چې تاسو کې کم یو کس کوشش کوي چې لږ ډېر قرآن یاد کړي هغه دې لاس اوچت کړي ډېر عجایبات به ویلی خو بیا راشي زموږ دنیا ته او د جیدات کوشش او د بچو او د دنیا کې د پرمختګ اوهو او دې کیسې او تا چې ته دا کوشش کړی دی چې د اخرنۍ سپاره یاده کړي اخرنۍ دا نورې پرېږده ځه یاره بس دوا کوه نو بس دوی ته به بار څه کې دوا کوې دی وچ په وچې جنت ته ننوځي چېرته کوشش دې کړی نه ګوره کله موږ دغه نه ځو د لیسن دپاره داخله خلک کوي که نه دنیا په هر ملک کې چې کې دا نظام نو هغوی یو کتابچه سړي له ورکړي په هغې کې د ګاډي د ډرایوینګ قواعد او قوانین لیکلی شي نه به یې لیدلي تاسو نو ځان همداسې غلی ګوره که چې زموږ سره خو دا قانون نشته نو بیا وایي چې دا دې نه یاد کړي نو ته ټیسټ او امتحان نشي پاس کولی یاره ما په خپلو سترګو لیدلي هغه بې تعلیمه چې نه وله لیکل ورځي نه لوستل ورځي هغه په هفتو هفتو هغې ته ناستې او یادېږي یادېږي که نه یادېږي او یاد شي ورته که نه الله اکبر صرف کامیابي څه ده او که لیسن د سره نه وي څوک دې شړي داسې دي نه هېڅ تندر نه راوځي نه دي که نه که ګاډي ته دې ضرورت راغی بیا لیسن ته ضرورت ته هم که د سره نه و دنیوي او جرمانه د باندې لګوي هسې دې کې زموږ معمولي کامیابي د څومره محنت وله کوو امید دی چې زما به دې مثال به ښه پوه شوي او په کوم کتاب یادولو کې او پوه کولو کې چې زموږ د دنیا او د آخرت کامیابي ده هغه موږ پرېښول دی داسې به نه کوو چې یو څو کلمات دې یاد کړو یو ایتونه څو ایتونه یاد کړو کوم ځای نه به موږ د کامیابي میلاو شي بچو ته یې نه ښایو پخپله یې نه یې زده کوو که کوم ځای کې خوی کېږي هلته مال نه لګوو د هغوی مرسته نه کوو نو موږ څه شو تاسو ماته وایئ موږ څه شو هېڅ نه شو پخپله یې نه رالو نه یې یادو نه پې عمل کوو نه یې ترجمه نه تفسیر بچو ته یې نه ښایو خپلوانو ته کشرانو ته یې نه ښایو او څوک چې ښیي د هغوی مرسته نه کوو او څوک چې زده کوي د هغوی مرسته نه کوو نو موږ څه شو ستاسو څه خیال دی چې لکه د دې کتاب د نشر و اشاعت لپاره د دې کتاب
باندې د خلکو پوه کولو دپاره چې ته بل مذهب والا خلک به راځي هغه به دا کار کوي. دا زما او ستا کار دی خو موږ پرېښودی دی. زما او ستا کار دی او موږ شاته وضع کړی پرېښودی چې څوک به کوي خلک پوه شي او کار پوه شي. نو دا ما ته ونه وایي چې ګورې ما ته نه یادېږي. ها ما بله مثال درکړو پوه شوي به مثال که نه. یاره دا زه منم نه نه یې منم بلکل چې یو سړی دې مخلص وي او محنت وکړي او کوشش وکړي او دته د قرآن د سره یاد نه شي. ها ډېره برخه به ورته نه یادېږي کیدای شي روان به یې نه شي ویلی کیدای شي خو دا نه منم چې بلکل ورته نه یادېږي. ځکه چې ما لیدلي دي دا ما داسې خلک لیدلي دي چې سړي دې دا تمه نه وي او هغه هم قرآن یاد کړی. نو د دې خپل رب دې کتاب ته واپس شئ کامیابي به په هر ځای کې ومومئ او چې څو پورې دې ته نه یې واپس شوي که نه نو کامیابي به وی نه نی. او که کومه کامیابي دې مخې ته راځي هغه به عارضي هغه به وقتي توري هسې په زړه مه خوشحاله وه. د همیشه کامیابي هغه د الله په دې دین کې پرته ده او د الله دین خو تاسو ته واضح دی چې قرآن او حدیث دی. نو قرآن یا ستا دپاره دلیل دی یا په تا دلیل دی. حدیث کې راځي وی قرآن او روژه به د خپل ملګري دپاره د الله سره ماریزې کوي. الله اکبر ماریزې. نو قرآن به دا وی قرآن چې الله دې ګورې زما د لاسه د شپې د خوب نه دی محرومه پاتې شوی. ما نه تهجدي کول تلاوتونه یې کول نو څه وی الله وی بخ ستاسو څه خیال دی چې قرآن سپاره شو کې الله به رد کړي. روژه به وایي چې یا الله زما د لاسه دې وږې تږی پاتې شوی دی د شونډې به یې وچې شوي وي ښه به یې زړه شوی و خوراک څښاک ته شهوت پوره کولو ته زما د لاسه دی بنو نو څه نو یا الله وی بخ نو چې روژه دله سپاره شو کې او قرآن دله سپاره شو کې. حدیث اخیره کې دی کل الناس یغدو هر یو انسان سحر را پاسې وځي. خلک کله را پاسې سحر چې را پاسې سي چلو کې وځي خواره شي کنه فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. الله اکبر. نو دا انسان یا ځان د اور نه ازادوي او یا ځان په اور کې ډوبوي ځان له غوپه ورکوي تباه کوي. ټول خلک چې سحر را پاسي که نه نو دوی دوه کارونه کوي دریم نشته څه یا ځان اور ته ورچي یا ځان د اور نه ازادوي. اوس دا ستاسو خپله مرضي ده چې څه کوئ. ځان د اور نه ازادول معنی ده چې دې کوشش دا کوي چې نیکیانې وکړي په دغه ورځ نو چې د اور نه ازاد شي چې ځان تباه کوي هغه په ګناهونو کې نښتوي. نو درېیمه لار بله نشته. موږ چې هر سحر راپاسو که نه نو موږ خپل نفس اخو لازم خرڅو خو یا یې خرڅ کو په بدله کې راته د الله رضا او جنت میلاو شي او یا یې خرڅ کو په بدل کې څه والو جهنم والو د الله ناراضګي والو. اتم ذکر د دریاب د زګ په اندازه ګناهونه به دې ختم شي. ګناهونه مشتي که نه نشتي نو بیا خو دا زموږ ټول لپاره اهم دی. او بیا څومره ګناهونه وایي د دریاب زګ هم لیدلی که نه یعنې کله ته ورشي دریاب ته که نه او د بعضو اوبو پورې خبرې په دې بعضو باندې خصوصا چې په دې غاړه ورته ودرېږي ګورې که داسې زګ پرې روان وي ته وایي چې د اوبو تکې سپینې دي هغه ځای کې د دې زګ په اندازه ګناهونه به در الله ختم کړي. او دا نه چې طبیعت ته خراب شي چې یاره دې په بدل کې هوډی غټ کار کول غواړي. دا کار ډېر معمولي دی. عن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره رضي الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم وی من قال سبحان الله وبحمده چا چې وی سبحان الله وبحمده پاک
پاکی دا اللہ لر سرد استائن داغنا فی یوم 100 مرہ پیورس کی سل پیری حطت خطایا رب العالمین با دا گناہون وری جای وإن كانت مثل زبد البحر اگر که دا گناہون دا دریاب دا زک پانداز باندی. دا حدیث پا صحیح بخاری کی دیکھا پا صحیح مسلم کی دے امام احمد امام ابن حبان دے ٹول راوڑے سم خیال دے ذکر سے دے سبحان اللہ و بحمد یار 2 سیکنڈ ہو کے لگی زیادتی کا زدریک ملاوی کی تا تسر وہ ستنا سل پیری وے کنا سل پیری او دیر پارامی وے نظم چی دا 5 منٹو نناولی چی بالکل پارامی وے سبحان اللہ و بحمد او پا دی اندازے ندی 100 منٹو خبرہ رب العالمین دل دمر گناہون بخی لکه د دریاب دې زکته کو بیا وی د سلورو مریانو غلامانو ازادولو اجر مری غلام وینځ خو پیژنې کړه چې دا د بل چا په ملکیت کې او ته لاړ شي دغه سید له او سردار له پیسې ورکې ازادي کې دا څومره ګټه عبادت دی ها انسان ازادول معمولی عبادت دی دلته یو نسو سلور موت ازادولی شو نه که په پیسو شي یو خو موږ ته دا دی چې نن سبا هغه طور طریقه نشته کومه چې پخوا اکثر دنیا کې وه غلامان به مریان به او که بالپره شي نو ستاسو خیال دی چې یو انسان په پیسو اخیسته او هغه ازادول دا به معمولي کار یو سړی غریب منډه وي چې 2 ټیمه ډوډۍ راته میلاو شو پاتې لا بیا سلور مریان ازادول دا ته کولی شي خو یو ذکر دی وي د عمرو بن میمون رضی الله عنه روایت ته امام بخاری امام مسلم راوړی رسول صلی الله علیه وسلم وی من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير چاچی دا ذکر ہوئی دی ذکر وضاحت اور سم مخی کری 10 مرار لسپری ہوئی كان كمن اعتق 4 أنفس من ولد اسماعیل نو ایبا دے پشان دا اغا چاچی دا اسماعیل علیہ السلام دا بچوں نے سلور غلامان و مریان آزاد کری اسماعیل علیہ السلام دا بچوں سلور ذکر کبھی ہو دے وهو على كل شيء قدير سو پیری لس پیری لس پیری لکه تا چې سلور غلامان آزاد کړي ستا خپله مرضي دی چې څومره آزاد 20 پیری دي وي 30 پیری دي وي 40 پیری دي بیا وایي چې په جنت کې د ځان دپاره ونه نه هلکه یو کره ځان دپاره ابو هريره رضی الله عنه روایت ته ډېر خوندور روایت دی او دا امام ابن ماجه راوړی دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم مر به وهو يغرس غرسا وی رسول صلی الله علیه وسلم زما په خوا تیر شو په داسې حال کې چې ما یو بوټی یو ونه کرله راته وی یا ابا هریره ما الذي تغرس تسنه علیه وی ما ورته چې غراسه ونه ده یا رسول الله دا نهلو بوټی دی وی راته وی چې الا ادلک علی غراس خیر من هذا ته چې کوم ونه نهلی د دې نه د غوره ونه کوي او دغه غراس په دې غوره دی چې په ډېر ناشنا ځای کې به دغه ونه نهلولی کېږي وی ما ورته چې بله یا رسول الله ولې نه د الله رسول راته وښایه وی راته وی چې وایه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة فدي کې په هر یو کلمه
یا په هر پیر ویلو سره تا د پاره په جنت کې ونه نه حلیږي. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. حدیث ذکر مخکې تیر شوی درس کې موږ بیان کړو، یاد دی که نه؟ اوله کې ذکر شوي دي. ګوره سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دنیا و ما فیها نه خوښ کلمات. بیا دې څلورم ذکر ته وګوره، ګناهونه ریجونکي کلمات. خیال هم دی که نه؟ نو اوس ورسره دا زیاتي که چې په دې به تا دپاره په جنت کې ونه نه حلیږي. نو چې اوس یو سړی دا ذکر ووایي یو پیر، سوچ کوئ، تا ووایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، صحیح شو؟ یو پیر دی ووایي دا هغه خوښ کلمات ته ووایي چې هغه پیغمبر تر دنیا و ما فیها نه غوره دي. دویم ګناهونه به دې وریږي. دریم په جنت کې به الله ستا دپاره ونه نه هلکي. دا په څو پیر ویلو سره؟ یو پیر. چې دا موږ یو پیر نه وایو لوی بدبخته وي. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دا هغه وظیفې دي چې یقیني دي. ولې یقیني دي؟ مسند دي، ثابت دي. خو سبحان الله شیطان دا بې سنده خبرې سړي ته ډېرې ښایسته کوي. ځکه چې هلته شیطان هم دا غواړي. او شیطان ګورئ بدعت ته عامې ګناه نه ډېر خوښوي. سوچ پکې وکئ. او هغه داسې چې کله ته عامه ګناه کوې نو ته ورته دین نه وې، نو یو ورځ به یې پرېږدې. خو چې کله د دین په نوم یو کار کې اخته یې او هغه ناروا دی، دا ته نه پرېږدي، نو د شیطان دا خوښ دی. اوس ګوره ته چاته یو صحیح ذکر بیان کړې چې هغه قرآن حدیث نه ثابت دی، سلفو نه ثابت، دی به سټ ګرۍ را ګرۍ داسې مزه وله نه ورکړي. خو بیا شروع وکړه راشه نن درته یو ذکر ښیم او داسې به وشي او دغه به وشي او دنیا به بل طرف واوړي او یو لاک پیرې به دا وایي او بیا داسې او بیا به اوبس کړي او بیا به روژه نیسي او بیا به یاره دا ویډیو دا بیان به دومره خلک وګوري که نه، دومره خلک. او هر یو به خپلوانو ته ولیږي او څوک به په ګروپونو کې ور واچوي، څوک به لکه راشه وي په لنډه دې بوځي جنت ته ورسه. د دغې په ځای چې کله ته دا ووایې چې راشه ګوره مسند ذکر موږ سره شته الحمدلله او معمولي اجر هم نه دی، دلته د اجرونه څه کم دي څه بې حسابه اجرونه درته میلاوي. دلته شیطان بیا په منځ کې راشي، نو تا نه پرېږدي چې ته دې طرف ته توجه ډېره ورکړي، هغه طرف ته توجه ډېره. نن سبا دغه خلک ډېر زیات شوي دي. او زمونږ خصوصا د بر صغیر طرف ته نه دی، دغه ملکونه چې کوم دي د پاکستان، انډیا او بنګلادیش او بیا دی خو افغانستان، دې کې که خپله د دین په نوم ته یو کاروبار کوې که نه او خپله پاڼه او چینل او دا شینه وینه مخکې کول غواړې، نو دغې قسمه وظیفې خلکو ته ښایه دا بې دلیله. او یا د دم درود په نوم باندې یو ډرامه شروع کړه. دم درود شتي خو ما ډرامه ووایي. د دم درود په نوم څه شروع کړه؟ ډرامه. ته ګوره چې تا بیا خلک ګوري که نه ګوري، دومره خلک به دې ګوري. او دا تپوس به څوک نه کوي چې یاره دا د کوم ځای نه راغلی دی، څه وایي سره. مخکې ورځو کې مې یو پروګرام و چېرته سړي کې من هغه ځای هېر شو پاکستان کې، او غټ نوم یې ورکړی و چې داسې د دین په نوم مشران را جمع شوي، چې ګورم په دې مخکې سیټ کې پکې هغه چوپ فالم ناست دی. تعجب مې وکړو چې په کوم ملک کې دی د دیني غټو شخصیاتو کې شمارلی کېږي، نو په هغه ملک ته بیا سلام وي چې زمونږ دیني مشرانو کې چوپ والم دی غریب، دا هم زمونږ دیني مشر ګڼلی کېږي چې هغه ته په خپله نه الله معلوم دی نه پیغمبر معلوم دی نه توحید نه سنت. نو ولټوئ دا اذکار. موږ خو ټول دا غواړو، بلکې ما په دې کتاب کې دا عنوان څه ورکړی دی؟ عنوان څه دی؟
معمولی ذکر ډېر اجر، دا خو موږ ټول غواړو. والحمدلله موږ یې غواړو، خو په صحیح طریقې یې غواړو، چې نه غواړو چې ته راته کور کې وظیفه جوړه کړې او بیا یې ماله راکړي. او سم هغه ډاکټري وظیفې ته جوړې کړي. ډاکټر خلکو ته دوايي نه لیکي. سهار به چې دی 50,000 پیرې دا وي او ماښام به 50,000 پیرې دا وي. زه یو کس سره ملاو شوی یم، هغه له یو مولوي صاحب وظیفه ورکړې وه. ما تعجب ډېر وکړو چې کله هغه ما ته خپله وظیفه بیان کړه. تاسو به ډېر تعجب وکړي. او دا اوس زه ملک کې ملاو شوی وم، چې کې پروګرام به را ما ته کیسه وکړه. وظیفه سهار ماښام او د شپې ته ورته څه محدود اذکار ښولي و، څه په خاص طریقې سره، او 4 ورځو له به لامبې نه. یاره ما د دې زه پوه نه شو، لامبې به ولې نه؟ چې لامبې نه او ګنده ګرځې را ګرځې، نو ګندګي خو د شیطانانو خوښوي. خو دا کوم ځای کې تا دا کس را پیدا کړی چې دی په خلکو پابندیانې لګوي چې ته به 4 ورځې لامبې نه. بیا ما دې کې خو بیا یو بله مسله راځي، وایي څه ما بیا خو چې داسې درته م ویلی وی چې دا اودس چاردام به م نه کړې، هغې سره په بدن اوبه لګېږي، نو ګرځه بې لمازه. 4 ورځې چې بې لمازه وګرځېدې نو وظیفه به د باندې څه وکړي؟ اثر وکړي. او که داسې نه وي نو بیا اثر نه کوي. دا هغه ټول کاروبار دی، او دکه خلک ګوري او د دوی مسلې اوري او د دوی خواته ځي راځي. الله زموږ په حال باندې رحم وکړي. بیا وایي چې زر نیکیانې ګټل او زر ګناهونه ختمېدل. الله اکبر. هسې څه ناشنا اجرونه الله ورکوي. ها، ډېر مهربانه رب دی، ډېر مهربان. زر نیکیانې لګي دي، او صرف زر نیکیانې نه، زر ګناهونه ختمېدل. حدیث د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه دی، امام مسلم امام ترمذي راوړی دی. وی كنا عند رسول الله صلی الله علیه وسلم، موږ د رسول صلی الله علیه وسلم په خوا کې ناسو. وی راته وی چې ايعجز احدكم ان يكسب كل يوم 1000 حسنه، ولې تاسو د دین عاجزئ چې روزانه زر نیکیانې ګټئ؟ وی یو تپوس کوونکي تپوس وکړو چې هلته ناستو، کیف یکسب احدنا 1000 حسنه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې وویل یا رسول الله نو زر نیکیانې به څنګه ګټو؟ معمولي دي زر نیکیانې؟ ډېرې دي. نو تاسو خو روزانه راته ووایي، دا دې راته م ونه وي چې په میاشت کې زر نیکیانې ګټئ، په هفته کې زر نیکیانې ګټئ. تاسو خو وایئ چې روزانه ورته وي یسبح 100 تسبیح، بس 100 پیرې سبحان الله وایه. فیکتب له 1000 حسنه، دله به الله زر نیکیانې ورکي، او یحط عنه 1000 خطیئه، یا به ترې زر ګناهونه وریچوي. ویې به څه 100 پیرې به سبحان الله. او بار بار یې درته ویم، تېر شوي درس کې ما څو پیرې دا خبره وکړه چې دا هغه اذکار دي چې نه زموږ نه څه محنت غواړي، نه زموږ وخت پې ضایع کېږي، نه زموږ کاروبار پې بندېږي، نه زموږ کور کې دننه ژوند ترې متاثره کېږي، نه بهر متاثره کېږي. ته په خپل ځي کې که سبق وې طالب علمي، که کاروبار کې، که تاجري، که مزدوري، که ډاکټري، که انجینیري، که پایلټي، که پوجي، که پولسي، که مولای، که عمي، که جاهلي، که عالم او مفتی، او هر څوک دا هغه عبادت دی چې ګران نه دی. چا خپل کار کوه او ورسره وایه سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. نه موږ یو ځای کې ناستو، دا قصه ډېره لرې نه ده، داسې 3 میاشتې به کېږي 4. هسې د یو سړي کې خیر یې ډېر که نه، نو د سړي توجه کم طرف ته کي. موږ ناست یو ځای کې ټول عرب کسانو،
یو زه انتظار هم کوم دا خپل منځ کې چې دی خبرې اترې شروع شوې او ته څنګه یې او ښه یې او د کوم ځای او څنګه درې څلور کسان دي کې یو بل کس راغی سیماهم فی وجوههم من اثر السجود چې هغه د مخ نه پته لګېده دیندار او موږ سره کېناستو لږ ډېر کم شپ هغه موږ سره ولګو بیا وی الله یادوي الله چې دا وخت قیمتي شي هسې بیا ما سوچ د هغه دې خبرې ته کوو چې ګوره څومره ګټه خیرخواهي زموږ وکړه زموږ یې دې طرف ته پام کو چې دا کومې خبرې چې تاسو کوئ د دې نه ذکر غوره دی نو ځکه اکثر ځایونو کې لیکلي مې وي د انتظار دا شیبې دا ډکې کا په استغفار سره په سبحان الله سره په ذکر سره بله فایده په دې کې دا ما تجربه کړې خبره راته وکړه دې کې غټه فایده دا چې د موبایل نه به هم لږ دمه شي که نه ځان ترې نه دمه کول نه غواړي د دې بعض نیم خو ارمان چې په دې لاسې الپي لګولی او له پاسه بې څه ولګي موبایل چې بس دقه شان ورته وي یا هغه سټینډ نه میلاویږي د موبایل دپاره هغه هر طرف ته چې تاویږي را تاویږي چې هغې کې ایښودی او دی د دې جیب سره یا د دې بډې سره تړلی که نه نو که دی هر طرف ته تاویږي را تاویږي نو موبایل به ورسره موبایل به ورته تاویږي را تاویږي او بیا چې کړنګ وشي کړنګ زمونږ ملګری دلته چې و دا درسونو دپاره به دا موبایل لګو الله دې له روغ صحت ورکړي علاج دپاره تللی نو هغه یو ورځ کیسه وکړه موږ ناست اوس ناشنا خبره وکړه ما دا خبره کوله ما موږ ته لا رینګ راغلی نه دومره توجه ورکوو چې په جیب هم لیکو هغه ما ته وایي شیخ صاحب وایي رینګ خو دې زموږ نه پوره شي زموږ وایي مقابله د څه سره وي د دې ټلۍ سره د رینګ سره چې دا خو دې زما نه اخري سر ته ورسي زمونږ او د دې ده دومره مونږ هیرس کوو که نه ګوره ولې چېرې دا به زما د خیر خبرې کېدی شي ګټې خبره به وي فایده به وي نو دې ذکر کې زموږ څومره ګټه ده او که اوس ما ته اوس وایي که چې خپلې موبایل راولې په دې موبایلو کې یو سیسټم دی یو دغه پکې شتي د هغې نه پته لګي چې دی د ورځې څومره موبایل استعمالوي عجایبات عجایبات دا به وایي نو دین کمزوری شي نظر کمزوری شي دماغ کمزوری شي مال لګي د دې په ځای که موږ دا محدود کو که نه نو ډېره ښه به وي دا چې موږ څه کو محدود کو زموږ یو ملګری ما صرف هغه لیدلی و چې هغه دا طریقه ډېره محدوده کړې وه دلته و بیا لاړ ملک ته ویزې ختمه کړه نو کله ناکله به ما هغه چېرته لاړو نو ما به ورته ته موبایل راواله دغسې کار دی وایي موبایل خو ما تورو تیرو ته اچولی یو پیر دوی دا ما ته وایي تورو تیرو ته لکه ما ته څنګه تیرو ته موبایل ور اچوي څه مطلب دی وایي زما د موبایل خپل ټیم هغه ټیم چې کله دغه شو که نه بیا وایي زما یو کمره کې را سره یو دراز پروت دی جوور غوندې هغې تک تور تم دی هغې ته ور واچوو بیا دغه کس ما لیدلی و چې ده ښه پرزول د دې سره کړي و او ژوند هم ښه بېغمه نو دا راته زما د یو ملګري په طور د یو ورور د یو مخلص دوست نصیحت دی چې د دې موبایل د استعمال څه کوي محدودي کوي کار دپاره ټلیفون دپاره ضروري میسیج دپاره صحیح بیان پې اوري دین پې اوري صحیح یو فایدهمند څه پکې ګوري صحیح ده خو نور دا څه کوي سیټ ته یې کوي بس محدودي کوي الله دې زموږ په حال رحم وکړي اوس وایي ګناهونه به درته ماف شي اگر که د میدان جهاد نه تښتېدلی الله اکبر میدان جهاد نه تښتېده ګوره ډېره ګټه ګناه ده رسول صلی الله علیه وسلم ګناهونه ذکر کړي دي و هغې ته یې موبقات ویلي دي هغه ګناهونه چې انسان لره تباه کوي او د جهنم په دې اور کې وله ګوپه ورکوي یو پکې ده والتولي یوم الزحف او د جهاد میدان د میدان جهاد نه تیښته کول خو دلته دا ته څه وایي څه وایي دلته عنوان کې څه دي ګناهونه به درته ماف کړی شي اگر که د میدان جهاد نه تښتېدلی حدیث دی د بلال ابن یسار ابن زید رضی الله عنه چې دا د رسول وسلم غلام و هغه آزاد کړی امام ترمذي امام ابو داود راوړی وی
اگر روایت کی دي چې حدثني ابي عن جدي زما پلار زما د نیکه نه دا روایت بیان کړی دی د کیسار ابن زید نه هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي من قال چا چې دا وایي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه چا چې دا ذکر وي غفر له رب العالمین به دته بخنه وکړي وان كان قد فر من الزحف اگر که د میدان جهاد نه تښتېدلی کله انسان ته د خپل ګناه بوج شي چې الله به وبخي او کنه نو دا استغفار پسې وایه دا یاد کوي ښه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه چاته یاد دی ها ها جی بل چاته استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم وسان ذکر استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه گناہونه برت الله وبخي اگر که د میدان جهاد نه دي تهته کړي اوس اخره کې تا ته نصیحت کړی دی په دې باندې دا فصل ختم کړی دی نو وی قدرمندو ځان د لوی اجر او د الله د رحمت نه مه محرومه کوئ یو حدیث کې راځي چې دا حدیث ته یسیرا رضی الله عنها دی او دا یو زنانه و چې دی هجرت کړی او دا امام ترمذي امام ابو داود راوړی دا کوي قال لنا رسول الله صلی الله علیه وسلم من ته رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې وه زنانو ته کړې وه اوس زنانه ناستې وي رسول صلی الله ورته نصیحت کړی و دې نصیحت ته غوږ کېدی علیکن بالتسبیح والتهلیل والتقدیس وی راته ووایي چې دا سبحان الله لا اله الا الله او سبحان الله سبحان الملك القدوس دا اذکار ډیر زیات وایي علیکن په عربي کې چې وایي که معنی چې راوینیسئ پرې نه دی ټولې د دې په ترجمه کې ته ویلی شي وعقدن بالانامل او دا شمارئ په ګوتو باندې دې ته غوږ کېږي زموږ لپاره بله فایدهمنه مسله شمارئ یې په ګوتو باندې یا د ګوتو په بندونو باندې فانهن مسؤولات ځکه چې د قیامت په ورځ به د دې نه تپوس کېږي د دې ګوتو نه د دې بندونو نه مستنطقات او دا به خبرې کوي الله ته ولا تغفلن فتنسین الرحمه او د دې د الله د دې ذکر نه مه غافله کېږي ګینې د الله د رحمت نه به محرومه شي خیال دې دې نصیحت ته که نه نصیحت ته چا دی رسول صلی الله علیه وسلم مه پرېږده ذکر د الله ګنې الله به دې هیر کړي دا خو قرآن کې الله دا خبره ذکر کړې ده ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم الله وایي مه کېږئ د هغه چا په شان چې الله یې هیر کړی دی نو الله د هغوی نه د هغوی ځانونه هیر او قرآن کې ځای په ځای دا خبره چې قیامت پر ورځ به الله مجرمانو ته وایي چې زما ایتونه درغلي او زما دین درغلی او تا یې هیر کړی موږ نن ته هیر کړي نو څوک چې د دې ذکر نه غافله شو رب العالمین به یې هیر کړي معنی ده چې د رحمت نه برخه ختمه شو دې کې بله فایده دا هم راووته او ما تاسو ته مخکې ذکر کړی چې ذکر به په ګوتو باندې کوې د ګوتو په دې بندونو به یې کوې څنګه به کوې موږ هلته وضاحت کړو نو ځکه تثبوت او مشینانو ته ضرورت نشتی تسبیح ګوتې د ذکر هغه دا به هغه څوک استعمالوي چې هغه ضرورت عمر زیاتي دماغ کمزوري یادیږي ورته نه هغه دپاره نور د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت چې هغه د استعمال کړي دویمه دا وی دا به ګویي ورکوي ګویي نو ولې د دومره لوی خیر نه ځان محرومه کوي او تسبیح دې راغستې دی او هغه مشین دې راغستې دی پرېږده چې دا ګوتې د قیامت په ورځ حل ووایي یو حدیث کې ورسره بیا دا قید هم راغلی چې په ښی لاس نو غوره طریقه دا ده چې ته ذکر وکړې په ښی لاس او په ګس لاس روا دی یعنې که د ګس لاس په ګوتو دې وکړو نو څه ناروا کار دې نه دی کړی خو غوره څه وه ښی لاس بیا وایي ګینې د قیامت په ورځ به دغه مجلس او وخت پسې ارمان او افسوس کوئ کم چې د الله د ذکر نه خالي نو بیا یې درته حدیث راوړی دی روایت کې راځي امام ترمذي راوړی دی ابو هريره رضی الله عنه وایي رسول صلی الله علیه وسلم وایي ما جلس قوم مجلسا
کله چې یو قوم په یو مجلس کې یو بیټک کې کینی لم یذکروا الله فیه او دوی په دې خپله ناسته کې الله را یاد نه کي ولم یصلوا علی نبیهم او نه پر رسول وسلم باندې درود ووایي الا کان علیهم تره دغه مجلس دغه بیټک به د قیامت په ورځ د دوی دپاره د افسوس او د ندامت ذریعه وګرځي فإن شاء عذبهم که الله وغواړي عذاب به ورله ورکړي وإن شاء غفر لهم او که وغواړي وبه یې بخي خپل بیټکونه خپل مجلسونه د الله د ذکر نه مه خالي کوئ د کاروبار ځای کور بیټک هر ځای چې موبایل او که دې خالي کړو نو حدیث ته ذکر شو چې دغه ناسته دا به د قیامت پر ورځ ستا دپاره د څه ذریعه وګرځي د افسوس ذریعه وګرځي چې ارمان ما په هغه مجلس کې الله یاد کړی نن سبا د بعضو دا مجلسونه چې وینې که نه د سیاست باس به راوالي ملکونه به په یو طرف او بل طرف واړی راواړی که هغه راغلی وی او که دې تللی وی او که دې راغلی وی او دغه راغلی بیا به د تجارت باس رواني بیا به د مزدورۍ پسې راوالي د بچو د ښځو باس به راوالي د دنیا او د ترقۍ باس به راوالي په دې ګینټو ناسته کې به ته د الله نوم وانورې ته به د رسول صلی الله علیه وسلم نوم وانورې په هغه باندې درود وانورې چېرته یو ملګری پکې دا ونه وایي چېرې د الله نه ویرې نو لازم په خپله ناسته کې برخه هغه د الله د ذکر د الله د یاد د پیغمبر د یاد وباسي او په خپله ټوله ورځ کې څه وخت هغه د الله د یادولو ورکوئ داسې نه چې دا ورځ دا ځای دا ناسته دا بیټک دا مجلس دا دیره دا ستا دپاره د افسوس ذریعه ونه ګرځي د قیامت په ورځ انشاءالله روان درس کې به شروع کوو د عنوان نه ادعیة متفرقه مختلف دعاګانې او پای کې به شروع د دعا استخاره نه کیږي الله رب العزت دې موږ له توفیق راکړي چې هر وخت دغه ذکر وکړو او الله رب العزت دې زموږ دا ژبې د الله په نوم او ذکر باندې لمدې ساتي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد سبب ان شاء الله